السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس څلورمه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 25مې سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي چې د جنیو تر خبرو وروسته د سولې د رښتینې لارې لپاره ډیر امکانات رامنځته شوي او کاناډا او هند د 2.8 میلیارډ ډالرو د یورانیمو د صادراتو تړون ته نږدې شوي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د روسیې او اوکراین جګړې تازه تلفات او زیلنسکي د سولې د نوي امکاناتو خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي چې د جنیو تر خبرو وروسته د سولې د رښتینې لارې ډیر امکانات رامنځته شوي، خو زیاتوي چې لا هم ډیر کار پکار دی. ټاکل شوی دا هغه د اروپا له متحدینو سره په یو مجازي ناسته کې پر راتلونکو ګامونو هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې بیا روسیې د روستوف په سیمه کې د اوکراین د برید له امله د 3 کسانو د وژل کېدو او د 10 د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دغه راز اوکراین وایي چې د روسیې د شپې ډله ییزو بریدونو په کیف کې 9 کسان وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. د انګلستان د لومړي وزیر دفتر وایي چې لندن د اوربند له اعلان وروسته هم چمتو دی د اوکراین لپاره د څو ملي ځواکونو په ماموریت کې برخه واخلي، خو مسکو دا خبره نه جبرانېدونکې بللې ده. له بلې خوا د اروپایي ټولنې چارواکو ویلي چې اروپایي هیوادونه باید له اوکراین سره دفاعي همکاري نوره هم پراخه کړي او د ډرون بریدونو د زیاتوالي په غبرګون کې پولند له ناټو غوښتي چې د ختیځې پولو دفاعي سیستمونه ژر پیاوړي کړي. اوکرایني چارواکي وایي چې ولسمشر زیلنسکي ښایي په نږدې ورځو کې امریکا ته سفر وکړي څو د ولسمشر ټرمپ سره د جګړې د ختمېدو پر موافقې وروستۍ خبرې بشپړې کړي. کاناډا او هند د 2.8 میلیارډ ډالرو د یورانیمو د صادراتو تړون ته نږدې شوي. ګلوب اینډ میل د راپور له مخې کاناډا او هند د 2.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د یورانیمو د صادراتو د 11 کلن تړون د نهایي کېدو په پړاو کې دي. ټاکل شوې ده چې یورانیم د کاناډا د کیمیکو شرکت لخوا هند ته ولېږدول شي. راپور زیاتوي چې دغه تړون ممکن د دواړو هیوادونو د پراخې اټومي همکارۍ برخه هم وي. د هند او کاناډا اړوند حکومتي ادارو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړي. په ورته وخت کې د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د جیشل سرمشري په څنډه کې هم لیدلي دي. د هند لومړي وزیر دفتر وایي چې دواړو لوریو د نوې سوداګریزې موافقې په اړه ځنډېدلې خبرې بیرته پیلولو ته سلا کړې ده. د بیان له مخې د ټول شموله اقتصادي مشارکت د لوړې کچې تړون د خبرو بیا فعالېدو هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه سوداګري تر 2030 کال پورې 50 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي. په استرالیا کې د مسلمان کډوالو پر ضد دریځ پاولین هینسن برقي سره پارلمان ته په تګ غبرګونونه پارولي. په استرالیا کې د مسلمان کډوالو د میشتېدو مخالف سیاستوالې پاولین هینسن هغه مهال د رسنیو د پام مرکز شوه چې د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره په برقه کې پارلمان ته ورغله او د پردې د اغوستلو د بندیز مسوده یې وړاندې کړه، خو پارلمان دغه مسوده رد کړه او د دې اقدام په غبرګون کې د هینسن غړیتوب د 9 ورځو لپاره وځنډاوه. د پارلمان افغاني الاصل غړي فاطمه پیمان په ګډون ګڼو استرالیایي سیاستوالو د هند دا کار د مسلمانانو سپکاوی، سیاسي نمایش او د تعصب څرګندونه وبلله، خو هینسن ټینګار کړی چې له خپل دریځه به نه اوړي. دغه پیښې د استرالیا په سیاسي ډګر کې د مذهبي ازادۍ او ټولنیز زغم او د کډوالو پالیسۍ په اړه پراخ بحثونه راپارولي دي. او وروسته خبر ده چې بریتانیا د هیترو هوایي ډګر د 4.8 میلیارډ ډالرو د پراخولو پلان تایید کړ. بریتانیا حکومت د هیترو هوایي ډګر د 4.8 میلیارډ ډالر ارزښت لرونکي پراختیايي او د نوې رنوی د جوړولو پلان د اساسي طرحې په توګه منلی دی. د اساسي پلان له مخې شاوخوا 10 میلیارډ ډالر پر هغو کارونو لګول کیږي چې مخکې هم پلان شوي وو او نږدې 4 میلیارډ ډالر د نوې رنوی، نوې ترمینل او د لندن شاوخوا لویو لارو د بدلون لپاره لګښت ځانګړي شوي دي. هیترو چې د اروپا تر ټولو بوخت هوایي ډګر دی اوس مهال یوازې 2 رنوی لري، په داسې حال کې چې د سیالانو ډګرونه 4 یا زیاتې رنوی لري. حکومت وایي چې نوې رنوی ته د 2025 کال هدف ټاکل شوی او د 2029 پورې باید ټول قانوني اجازه لیکونه ترلاسه شي. د حکومت په وینا د پراختیا دا طرحه د اقلیم د هدفونو له پلوه بیا ارزول کیږي څو د چاپیریال له امله احتمالي حقوقي خنډونه مخنیوی ونه کړي. دغه راز حکومت ویلي چې د رنوی اوږدوالی او د جوړښت وروستي جزئیات به په راتلونکي بیا کتنه کې وڅېړل شي. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.